بسم الله الرحمن الرحیم. د انساني ټولنې د بریا او تکامل پړاو هغه وخت پیلیږي او بشپړیږي کله چې وګړي په علمي لحاظ ځان وننګوي، د کتاب سلګونه بلکې په زرګونه پاڼې واړوي، د پوهې او علم له رڼاګانو څخه ځان برخمن کړي، راتلونکی لرلید او ماموریت ته پکې ځان ورسولی شي. د انسانانو د ژوند پرمختګ ډیری وختونه له علم او پوهې سره مستقیما اړیکه لري. د غوره اقتصادي پرمختیا، سیاسي ثبات او د هیوادونو ترمنځ د لیږد رالېږد راکړې ورکړې د کړۍ د ترسیم لپاره علم، پوهې او نړیوالتوب ته اړتیا ده. ستاسو په وړاندې ویډیو د ژوندانه او د ژوند کولو ګډ رازونه له ځان سره لري. ستاسو د هیلو غوټۍ ممکن تر ډیره پرې وغوړېږي. د ژوند کولو پر ګډو اصولو رازونو به مو وپوهوي. هیله ده ویډیو په خپله هم وګورئ او له نورو مینوالو سره هم شریکه کړئ. دا هم تاسو د هم د ژوند رازونه. په ژوند کې چې په کومه اندازه منفي مسایلو ته فکر کوئ، په همغه اندازه هغه عواملو ته فکر وکړه چې مثبت رول لري. ژوند په کلونو مه حسابوه، په شیبو یې حساب کړه، خو هغه شیبې چې ژوند دې پکې کړی وي. د خلکو جیبونو کې خپل ژوند مه لټوه، ژوند به دې د جیب په اندازه تنګ وي. ژوند د یو چا هغه خوږه ډالۍ ده چې ستا نوم یې په سر ورلیکلی وي او په سر یې سور ګل نښتی وي. دومره له ماتې خوړلو مه ویرېږئ چې بیا مو د نوي تجربو د ښو پایلو لوستلو محروم کړي. په ژوند کې تر ټولو بدې جملې دا دي: کولی مې شوی سر ته یې ورسوم، ای کاش سر ته مې رسولی وی، باید سر ته مې رسولی وی. په ژوند کې مو هغه وخت لوی بدلونونه رامنځته کیږي کله چې موږ ځان نورو ته خدای جل جلاله ډالۍ ونه ګڼو، بلکې نور د ځان لپاره د خدای جل جلاله رالیږلې ډالۍ وګڼو. که یو څوک خپلو موخو او خوښې وړ ژوند پر لور باوري قدمونه اخلي، هغې بریا ته به ورسیږي چې په عادي ورځو کې ورته رسېدل ناممکن و. ځینې د ژوند په رنګونو او ځینې په ګردونو پټ ژوند لري. ژوند چې څومره کمیږي، هیلې ډېرېږي. په ژوند کې پر هغه چا باور وکړه چې ایمان پرې لري، نه احساس. ایمان او نیک عمل ستا د غوره ژوند اصلي موخه ده. پر همدې ټینګ اوسه. هره شیبه داسې وګڼه لکه د ژوند وروستۍ شیبه چې دې وي. ایمانداره اوسه، د الله تعالی د نعمتونو مننه کوه، هیلهمند اوسه، مینهناک اوسه او د ژوند قرار وپېژنه. ژوند د الله تعالی یوه ستره ډالۍ ده او د هرې ستونزې حل شته. له همدې امله سوکاله ژوند غوره کړئ. د ژوند په مبارزو کې بریا د هغه خلکو نه نصیب کیږي چې ډېر پیاوړي یا چالاکه وي. هغه خلک ژر تر ژره بریالي کیږي چې د بریا په ترلاسه کولو باور ولري. د خپل ژوند تر ټولو لویه موخه مو وټاکئ. دغه څه ده او که کوم کارونه باید ترسره کړئ چې خپلې دې موخې ته ځان ورسوئ. د خپل ژوند د هرې برخې مسؤلیت ومنئ او د هغه څه په اړه خلک مه ملامتوئ چې خپله مو ترسره کړي. تصمیم ونیسئ چې د خپل ژوند ټولو خنډونو ستونزو ته به په مثبت او رغونکي نظر ګورئ. څومره چې له نورو سره ښه چلند او ژوند ولرئ، هومره به د ځان په اړه هم ښه احساس ولرئ. پر ځان باور دې ته اړتیا لري چې د خپلې خوښې ژوند ترسره کولو لپاره زړورتیا ولرئ. مهمه نه ده چې ژوند ورسره ښه ډېر وکړي یا بیخي ستا شي، خو په ژوند کې د یو چا ښه خاطره اوسه چې کله کله وریاد شي، ایسته یې سترګې لمدې شي او وخاندي. دا وه د ژوند د رازونو لومړنۍ برخه چې تاسو ته وړاندې شوه. تر بلې برخې مو په لوی بخښونکي مهربانه ذات سپارو. ښې چارې، ښه وخت.